د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کمی کوروالاوی وي، کمی بیبیګانې وي، کمی ازواج مطهرات وي، په هغو کې تر ټولو اولنۍ چې ده هغه خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها نیمیږي. پر لسمه روزه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت لسم کالو د دې د عمر پنځه شپېتم کالو چې دا وفات سوې ده. نو پر لسمه روزه دا وفات سوې ده. غواړم چې د دې په باره کې لږ څه ذکر چې دی هغه وسي، نو به زموږ دماغونه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم له کورنۍ خلاص نه راځي چې زه پیغمبر علیه السلام مبارک نه پیژنم، د پیغمبر علیه السلام کورنۍ چې ده هغه نه پیژنم. دا خدیجة الکبرا چې ده دا تقریبا دوه خاوندان د دې مړه سو. یو خاوندو، بیا بل خاوندو، دریم خاوند جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې دا کونډه وه، عمر یې 40 کاله و. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالکل 25 کلن ینګ ځوان و. نو د پیغمبر علیه السلام له دې سره نکاح چې د هغه وسوله. تقریبا پیغمبر علیه السلام مبارک 25 کاله له دې سره تیر کړو. په دا 25 کاله پیغمبر علیه السلام بیا بل واده بل نکاح چې د هغه کړی نه ده، تر څو دا ژوندی وه، تر څو د پیغمبر علیه السلام په کور کې دا وه. او په دې کې بیا عجبه خبره ده د عزیزانو چې د دې نکاح د پیغمبر علیه السلام سره څنګه وسوله. نکاح داسې وسوله چې د دې لقب چې دی هغه طاهره و. طاهره وای پاک دامنې ته. نو پیغمبر علیه السلام څو عمر پسونه کتل، بیا د هغه څخه مابعد راولاړ سو، پسونه پرېښول، بیا یې وشان کتل. یو پیغمبر علیه السلام مبارک و، یو بل ملګری درلود هغه د پیغمبر علیه السلام شریک کولو. نو پیغمبر علیه السلام مبارک کو دغه شریک په مطلب یو ځای وشان درلودو، دا به په کرایه باندې وچاته ورکول. نو یو ورځ داسې پیښه شوه چې د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها و خور ته یو وش په کرایه چې دی هغه ورکړي. خیر دا ولاړه، هغه په سفر به تللي، یو ورځ و دوې و درې به تېرې سوي، واپسې کې چې بیرته راله نو دا یو وش چې دی هغه یې ور وسپارئ، څه کرایه یې ورکړه، څه پسې پاته شوله. نو به قرار دغه د پیغمبر علیه السلام شریک باله ته ورل، یا د خدیجة الکبرا خور لره چې هغه کرایه در سپاته دغه راک دی بول در کوم یاره در څه زغلم خو نه. بیا یو ورځ د خدیجة الکبرا خور پوښتنه ځینې وکړه، ته یوازې ما له راځې دا ستا شریک ولې نه در سره راځې؟ د شریک یو ورځ نبي علیه السلام ته ویلې ول ته زما سره نه ځې، وروره پیسې ټولې زه دلته راوصلومه، دا څه رقم خبره ده؟ پیغمبر علیه السلام مبارک ورته ویلې ول زه شرمېږم، دا زنانه ده یاره، اوس ورته روانې چې زما کرایه در سپاته ده. عجبه خبره دا ده، زه ډېر شرمېږم، ما ته شرم درېږي. دا نو د پیغمبر علیه السلام عمر چې دی هغه تقریبا 25 کاله دی، و نبوت یې لا 15 کاله پاته دي. نو دا خبره چې دی واورېدله ډېره حیرانه سوه چې دا څنګه پاک دامنه ځوان دی، دا څومره محترم دی. خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها دا خبره واورېدله، په زړه کې دا خبره راله چې دا څنګه ښه ځوان دی او دا څومره محترم ځوان دی. نو قرار بیا بل ورځ خدیجة الکبرا بیا مالداره زنانه و، ډېر مال دولت الله ورکړی و. نو پیغمبر علیه السلام یې شام لره واستوي په دغه کاروبار کې، ډېره لویه حصه یې ورکول ته ولاړ سه. په واپسې کې چې بیا رالو نو یو چې کوم غلام د پیغمبر علیه السلام مبارک سره ورسره و د خدیجة الکبرا، خدیجې پوښتنه ځینې وکړه، ول دی څنګه ځوان و؟ ول دومره محترم لکه څومره چې خود محترم په خپله دی. په خبره سر خلاصېږي؟ زه الفاظ نه لرم چې زه د محمد رسول الله په باره کې ووایم چې دونه محترم یا دومره محترم و لکه چې څومره محترم صلی الله علیه وسلم و. نو خدیجة الکبرا اراده وکړه چې یاره دې سره د نکاح ترتیب برابر سوی وی شو. نو قرار یو رقم پیغمبر علیه السلام لره آل ورواستوي، یا بیا په دې مابینځ کې یو بله زنانه و بیبي نفیسه نومېدله. نفیسې ته خدیجې وویلې ول ته ورسه واده ته ووایه چې ته واده ولې نه کوې. دا چې ورله پوښتنه ځینې وکړه ته واده ولې نه کوې؟ ته زه غریب سړی یم، زه
ډېر لاس مې تنګ دی زما د نکاح ترتیب نه برابرېږي. ول چې ګر د نکاح ترتیب دې برابر سي، د مهر ترتیب دې برابر سي، د کور ترتیب دې برابر سي، که یې ول ولې نه کوو؟ ول نو زه به ځای در وښیم. ول څوک؟ ول خدیجة الکبرا. ول خدیجة الکبرا وګوره، زه وګوره، زه د دې سره مزدري کومه، دغه سیټه بلل کېږي، مالکه بلل کېږي، مالداره دغه چیرې. ول ګر سره که ترتیب جوړېدی تی که یې ستا خوښوي ولې نه کوم؟ دا خو نو خدیجة الکبرا ترتیب برابر کړی، په خبره خو سر خلاصېږي. دا یو ترتیب سلو. بل ترتیب دا سلو، بیا پیغمبر علیه السلام مبارک له رعال ور واستوه چې ته نکاح. هغه ول یاره نه به وسي، که وسي خو ښه خبره ده، زه غریب سړی یم. هغه ول کېدلی سي، بلکل کېدلی سي. خیر بیا د نکاح ترتیب برابر سو، نکاح میکاح چې دغه وسوله. اوس عجبه خبره پیښه شوله. خدیجة الکبرا را ولاړه سوله، پیغمبر علیه السلام مبارک لري څو روپۍ راواستول، اوقیه، 2 اوقیه د سونې یا د سپینو زرو، دا یې راواستول. دا به واخلې، یوه جوړه به کالي واخلې، یو به پسه واخلې، پلانۍ شی به واخلې، دا به زموږ کره ګفټ راواستی، جوړه راواستی، هدیه راواستی. عجبه زبردسته، څونه ښه خوندور انداز دی. زموږ ژوند نه دی، زموږ ژوند خو د دروغو دی. یعنې دا زموږ توی زنانې کور ته ولاړې سي، پیسې له ما او تا وړي دي، خاوند روپۍ ورکړي دي، ولاړې سي هلته ښه شاپینګ وکړي، ښه ورور د هغې خوا یې بیکونه ډک راخیستي وي، دا مې پلاني ورور، دا مې پلاني ورور، دا مې اکا، دا مې ماما، دا مې مور. نو درواغ دی. او پیسې د چا وړي دي؟ د خاوند یې وړي دي. یعنې زموږ ژوند درواغ دی که نه دی؟ داسې زموږ هر قدم د دروغو سره دی. او دا څه چم کوي؟ دا را ولاړه سوله. اوس پیغمبر علیه مبارک نو لاس تنګ دی، شی نه لري. دلته د دې پلار ویل زه د ده سره ستا نکاح نه در کوم، دا خو غریب سړی دی، پلانی دی، ورته غږ مه لره، شریفه سړی دی، محترم سړی دی، مکرم سړی دی، معظم سړی دی، دا خبره پرېږده. خو یو رقم نکاح میکاح چې دغه وسو غټ داستان دی، نو زه خبر را مختصره کوم. نو اوس خو دا په دې پوهېدله چې پیغمبر علیه السلام خو شی نه لري، زموږ که چیش راواستی نو لکه چې کوزدا وسي، نو بیا خلک څه روپۍ ورکړي، هغه زموږ ته د درواغ روپۍ نه په پتناسه کې چې ورکېږدي، یو سوټکیس، یو جامه، یو جوړی، یو کپړې مپړې. اوس دا پیغمبر علیه مبارک نو نه لري، دا په خبره پوه ده. نو قرار را ولاړه 100 روپۍ یې ورکړي چې داسې یوه جوړه کالي واخله، یو پسه واخله، یو پلانی شي. دا طبراني را نقل کړي، طبراني حیات صحابه مولوي صاحب کې ذکر شته، حیات صحابه کې ذکر شته. او نو بیا پیغمبر علیه مبارک په ښه جوړه کالي اخیستي، بیا به یې پسه اخیست، دا یې ور واستول. هلته یې پلار خوشحاله سو، وایي دا خو ښه خبره ده. زه به ته یې یو ډېر ښه توری ووایم. هر هغه زنانه چې هغه پر خپل خاوند مشره یي، هغه ډېره هوښیاره یي، دا خپل خاوند داسې ولین ته برابروي، والله کې انسان تصور وکړي. دا عمر چې کم یي، بیا به خاوند پاوګاری که یو فنکشن لره ځي، یو پروګرام لره ځي، یو واده لره ځي، یو کوزدې لره ځي، دی پر پریشانه چې دا خو اوس کوچنی د عمر یې کم دی. نو دی نه چې یو داسې خبره ځینې وسي، دی نه یو زما راز ځینې وویل شي، دی نه چې یو دی مجلس وکړي، دا خبرې سته. او چې کله کوروالا پر خاوند مشره سوله، بیا داسې لاره ورښایي، والله لکه مرشد چې خپل مورید ته ورښایي، لکه پیر چې خپل مورید ته ورښایي، او استاد چې خپل شاګرد ته ورښایي، داسې لاره ورښایي. نو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ډېر هوښیار، ډېر پوه، 40 کاله عمر دی، د محمد رسول الله 25 کاله عمر دی. نو لارې ور وښوله، بیا واده وسلو. پیغمبر علیه السلام مبارک باندې داسې ګرانه وه، دومره ګرانه وه چې یو ورځ جبریل امین علیه السلام راغلی، ویل یا رسول الله، دا نو اوس پیغمبر صلی نبي سو، د نبوت بعد خبره ده، صحیح 15 کالو خو بغیر د نبوت تیر سلو. د نبوت بعد جبریل امین علیه السلام راغلی چې یا رسول الله، خدیجة الکبرا را روانه ده، د خوراک یو شی راخستی دی، زمام سلام ور باندې وایه. الله جل جلاله فرمایي زمام سلام ورته وایه. الله فرمایي زما سلام ورته وایه خدیجې ته. په زنانو کې دا واحده زنانه ده چې دې لره د الله له جانبه سلام راغلی دی چې سلام دې وي پر تا. عائشه صدیقې له جبرئیل امین علیه السلام سلام راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زما سلام پر عائشه باندې وایه. خدیجة الکبرا ته جبرئیل امین علیه السلام وایي د الله له جانبه او زما له جانبه سلام ور باندې وایه، او ورته وایه په جنت کې یو ډېر زورور شانداره کور خوشخبري ورته واوروه. دا دومره محترمه زنانه ده. او د پیغمبر علیه السلام مبارک
اولاد ټول له دې سوي دي د پیغمبر علیه السلام مبارک اولاد یو ابراهیم چې دی هغه نه دی هغه د ماریه قبطیه صدی رضی الله تعالی عنها دا څلور لونی او دوه زامن چې عبد الله دی قاسم دی دا د خدیجه الکبرى صدی ابل د فاطمه په خبرو کې ما درته وای ما مجلس کوي نو ما فکر بل خواته مال دغه دوه زامن د بیبي فاطمه صدی انو میسجان را شروع امولي صاحب غلطی دی وکړه امولي صاحب خطا درسوس امولي صاحب ژر خپل پوزیشن واضح ک امولي څه تراش نه خریست ماول دا سپین تورې بدرته وایم د نيستي به چا سر نسبه ته ولې دومره بي وقوفه چې زه تاسو ټول داستان وایم که زما سه یو توري مطلب ما یو وایي هغه بل صبته ناری جوړ کړلې یار الحمدلله دغه لوی عظیم رب احسان دی چې ما نیم جهان په یو خبره پیژندلې دي چې ما د خلکو ته قومیت کوي سي په نیمه خبره تز ما مور خور رشکنځه کما خبره وکړه دا قومیت دی او که کستا مور خور خدا نه قسته چا د رشکنځله ما خبره پر وکړه چې دا ظلم دی ناجایز مې کوي دا ډیر د نرزوی دی دا مولوی صاحب سيسو د نرزوی څنګه ستا پر وار د نرزوی ما پر خپل وار ستا تر وار سل وار د نرزوی ما دا به بابل توریم درته وایم نو ټول اولاد چې دی هغه د خدیجه الکبرى سوي دي ټول اولاد نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک بهر وخت دا دی بیا چې دا وفات ولا تقریبا 15 کال عمر او د روزیه لسمه وا او د پیغمبر سند د نبوت لسم کالو و هجرت لادرې کاله پاتو په مکه معظمه کې دا وفات ولا پیغمبر اسلام مبارک په خپل قبر تور شپس شواسلو د مطلب دفن کده په کې شو ولا نو بیا هر وخت ډیره یاد ولا چا خدیجه ولا خدیجه و دا سینې کوا چې دا مازی به شی را لې ولدا د خدیجه سیلی لري وسی چې دا مازی به شی را لې ولدا د خدیجه واغه قریب ته وسی عائشه صدیقه مله به ډیر خشم راتلی پر دې خبره ته نو وز دا څه کچې یاده سپین ساری شزه ولا دریم خاوین دې ته ولې نه ته یاده دا چیش دی پیغمبر علیه السلام ورته عائشه رحم الله را دا هغه زنانه ده چې زما اولاد له یوې کوروالا څخه نه دي سوي له دې زما اولاد وسو دا معمولی خبره ده دا هغه زنانه ده چې ګر جهان پر ما دروازې وتړلې دې څو کړو دې مال او دولت چې دی هغه ما تراکې دا هغه زنانه ده چې ګر جهان چې دی هغه ما بایکاټ وکي لیکن دې څه کول دې زما طرفداري کوله دا هغه زنانه ده چې ما کله د نبوت اعلان وکي اولنۍ په زنانو کې دا چې ایمان راوړي او اسلام چې دی غیر راوړي سبحان الله څومره پاکي زنانې دي څومره پاکي زنانې دي او څومره د الله له جانب څومره سلامونه او څومره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هر مجلس په هر ځای پر هر میدان یادوه سبحان الله الله اکبر څومره لوی خبره ده الله رب العزت د دې د حیات څخه زمر زنانې خو څه کوي و مشتله حیا را نصیب کړي زمر هر خور هر لور هر کوروالا هر اده هغه ته الله رب العزت د خدیجه الکبرى د ژوند مطابق ژوند چې دی هغه ور نصیب کړي هغه حیا هغه شرم هغه وقار هغه عزت هغه د خاوند احترام هغه د خاوند احترام مال روپی د دی ولې لیکن خدمت د چا کوي د محمد رسول الله کوي په کار خدا و چې پیغمبر علی السلام مبارک خدمت کړي وای زموږ خلک ډیر مش پر چپا باندې روان یو یعنی قدر ته وایم یو ورځ نه دویم ورځ یو ځوان راځي چې مولوی صاحب د خپل کوروالا د وجه داسې پریشان یم په داسې مشکل کې خودکشي جایزه ده چې وې کنه نه وک خودکشي جایزه ده څومره عجب خبره ده دلته پیغمبر علی السلام مبارک 25 کلن ځوان دي 40 کلن زنانه ده او دریم خاوند دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره شاندار ژوند 25 کال ورسره تیر بل ایت وی زنانی کور والا دومره ټیم نه دی ورسره تیر کړی لکه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره پیغمبر علی السلام مبارک څومره وخت تیر کړي نو موږ عزیزانو موږ دنیا ته ډیر ګورو آخرت را څخه خیر دی موږ د الله او د رسول خبرې را سیر دي د دنیا خبرې مې ډیر په یاد دي یعنی ابن جوزی مولوی صاحب فرمایي په خوا زمانہ کې داسې وو د خپل بچانو ته به دغه د صحابه او تاریخ داسې ورزده کوي لکه موږ ته چې نن د مور پلار تاریخ ورزده کوو د مور پلار نه موږ پکې څنګه زده کوو داسې به د صحابه او تاریخ ورزده کوي ما ته چې خدیجه الکبرى و پیژنو بیا که چا خبر ور باندې کوله بیا ما ته ترمنوي چې او دا خو خدیجه ده د پلانې چې کوم خبره کوي دا غلطه کوي ګوره څومره لوی پروپاګاندا روانه ده چې پیغمبر علی السلام مبارک
د عائشې صدیقې سره واده وکړي پیغمبر سره مبارک دومره و د عائشې صدیقې مبارک عمر چې دی هغه تقریبا 9 کاله و دومره و څه حال جوړ کړی دی دلته بل طرف ته وګوره محمد رسول الله د 25 کالو دی او هغه یانګ ځواني هغه چنار ځواني پیغمبر علی السلام د هغه کونډې سره تیرې چې 2 وره کونډه سوي او بیا یو کال نه 25 کال ور سره تیرې خلک ولې د پیغمبر علی السلام دي چې ته نه ګوري چې هغه خبرې ته ګوري جیز والا نه دي دا کله چې پرتګال را زړولې و کمیسان دا اوس د شوز په ورځ زړولې و مدرسه و چش و طالب د املا دي چانه ویل صحیح سلو دا د 9 کالو د 50 کالو دا لای د توري لیکلی ولو دلته ولې نه ګوري ظالمانو خدایم پستر ګډانده کا تی څنګه د محمد رسول الله د شان سره دومره کمزوري چې داغه جوړه که خو خیر الله رب العزت مشتا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت مطابق ژوند را نصیب کړي زموږ لونو زموږ خوندو زموږ کوروالاو زموږ مند دی الله رب العزت د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها پر قدم باندې ژوند چې دی هغه ور نصیب کړي الله دې دومره رحمتونه ور باندې ووري دومره رحمتونه ووري چې څومره د الله په علم کې دي څومره د الله په قدرت کې دي او زموږ د خوا دې ډېر سلامونه یې پر دې زموږ د خوا دې ډېر سلامونه یې پر دې الله رب العزت دې د دې شفاعت مشترا نصیب کړي الله دې د دې شفاعت زموږ په باره کې قبول کړي الله دې د دې احترام د دې اکرام د دې چې کم عزت دی هغه دی الله مشترا نصیب کی شیگان په دا ورځ ډېر زبردست مجلسونه پروګرامونه کوي شیگان داسې په د خپل خبرو ولاړ دي سنیانو د می کور خراب دی ها سنیان داسې 2 نمبر دي داسې 2 نمبر دي ته ورسې وګوري کله کله یو سړی ډېر مذهبي کټر مذهبي سړی سبا کې وای پر یو غټ پوسټ باندې راشي بیا د ابوبکر صدیق د حضرت عمر فاروق خبره نه کوي وای یار ټول صحابه کرام دي شیگان دی شیگان د نر زامن دي چهار څو چیپ ارمی شیعی په محرم کې د چا خبرې کې د امام حسین خبرې کوي د حضرت علی کرم الله وجهه خبرې کوي د فاطمه خبرې کوي د خدیجه الکبرى نه په شرمیږي سنیان شرمیږي هغه وای ګرد دیني او دینو بس ټیک د سید داسې ما ته ورځ سړی ول مولوی صاحب ته د خپل نامه سره حیدری او فاروقی و شی ویل کې ما ورته ویل خپل پاپتا کې یو سیم بدلې نمبر بدلې ما ته حیدری او فاروقی د ځان سره لیکا صحیح سلو زموږ خلک چې ولاړ شي هغه پر هغه حال نه پاتېږي بس د روپۍ ورسېدې کرسۍ ورسېده توره ویګو ورسېده 15 باډي ګاټان ورسېدل بس اوس دی وایي زه یم څه ابوبکر صدیق غواړي تا خو په د خپل ځواني کې ټول عمر د ابوبکر صدیق خبرې کولې شیګانې په کوچنیوالي هم کوي په ځواني هم کوي په سپېژړتابه هم کوي د مرګ پر حال هم کوي دا زموږ د دې فرق دی سیده اوس نو تی اندازه ولګوي چې فرق یې څنګه دی بیا به وایي مولوي صاحب د شیګانو صفتونه شروع کړي دي خلک د سپۍ صفتونه لکوي ته څه وایې د شیګانو صفتونه کوي د شیګانو صفت په منې په دې ځای کې خدیجه الکبرى درنه کړې ده فاطمه رضی الله تعالی عنها درنه کړې ده امام حسن او حسین دروند کړی دی مش په اسی په دروغ کې وتلیو اسی می بس داوا جوړه کړې ده که څه غریب وو ډیر زوره ور د صحابو کې کې لږ روپۍ پیدا کړي دی بیا وکي تورس په دفتر کې دی وکي دا خبره وای یار نو څنګه کوي حالات برابر نه دي خواندم نه کوي زمر نمبران چې دی هغه ټریسي زمر موبایل چې دی هغه ریکارډینګ کیږي ولا ای خانه می خراب څنګه دي صحابه وشاته وغرزولا سبحان الله الله اکبر الله دې مرتي ټول ته احترام نصیب دا خبره ختم سوال نن د قران د تلاوت په اړه کې درته وایم مسلم حدیث دی د الله رسول فرمای مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله کله یو قوم څخه خلق په یو کور کې راجمع شي یا مسجد یا خانقاه یا کور یا دفتر هر ځای چې سر راجمع شي نو بیا دی یتلون کتاب الله و یتدارسونه تلاوت کوي قران تلاوت کوي او یو د بل دور سره کوي زتا ته سپاره تیرون ته ماته سپاره تیرې حدیث ډیر ور دي زه هغه خواته نه ځم نو اوس چې دا کله ما او ته تلاوت شروع کو لکه دا اوس زه حدیث درته وایم صحیح سلو د قران درس خو بیا جلای نو دا کله چې په مسجد کې سره کښینو منځل راسو تلاوت شروع کو المانځه څخه ما بعد تلاوت شروع کو یا مولوی صاحب د قران درس کوي ډیر زبردست علما ستا د قران درس ور کوي تفسیر ور کوي شش علما په خوا پازمر کډیا غا صاحب ولو افیس صاحب رحمه الله ولو
دغه مولوی آغا صاحب رحمه الله د قرآن ډېر درسونه ورکول کرا کرا دا خبرې اوس ختمیږي د موبایل زمانه سوه خلک د ډېر ضرورت ورته لري لا هم نه که څه الحمدلله ډېر څه روان دي ډېر د قرآن درسونه روان دي نو د الله رسول فرمایي د مسلم حدیث دی وایي کله چې تاسو قرآن وایاست یا ته ما ته قرآن وایې زه تا ته قرآن وایم یا ته ځان ته قرآن وایې زه ځان ته قرآن وایم نو خو موږ د قرآن تلاوت کوو د الله رسول فرمایي وذکرهم الله فی من عنده الله رب العزت ستا ذکر کوي پر عرش باندې د ملایکو پر مخ باندې الله رب العزت ستا ذکر کوي تا یادوي کله کله موږ وایو چې یو سړی وایي داسې تللی یم چاوڼۍ لره داسې تللی یم کینټ لره داسې پلانې دفتر لره پلانې چا یادولې سړی څنګه خوشحاله سي هو خوشحاله کیږي که نه خوشحاله کیږي یا رز چه ده دلته د الله رسول فرمایي صحیح حدیث دی د مسلم حدیث دی الله رب العزت سره چې کومې ملایکې دي حاملین عرش راواقع یا هلته چې هر څه ملایکې دي د هغو پر مخ الله ستا ذکر کوي پلانی نه دی پلانی قرآن تلاوت کوي پلانی ما یادوي او د دې دا خبره چې صورت الله ورکی جسد الله ورکی بدن ورکی دا ومځکې و اسمانونه دا خبره برداشتولی سي دا دومره لویه خبره ده چې الله ما یادوي زه به څه یم ته به څه یې یاره زه به څه یم ته به څه یې او الله جل جلاله هر څه دی هغه تام یادوي مام یادوي شرط یو دی شرط چیش دی تلاوت کوه تلاوت کوه الله اکبر څونه ډېر خلک د تلاوتونه نه کوي مه کوئ الله رسول فرمایي دا قرآن به د قیامت پر ورځ ستا شفاعت کوي او شفاعت دا نه چې الله ته زارۍ وکړي الله یې نه ومني یا د الله رسول فرمایي الله به د قرآن خبره ومني یو سړي باندې د جهنم فیصله وسوه ځه په مخه دې ښه جهنم لره اوس قرآن د الله په دربار کې ودرېدی دا خو زه پیژنم دا خو به سهار مل تلاوت کوئ ماښام تلاوت کوئ بغیر د تلاوته نه بېدېدی نو څه وکړمه قرآن ورته وایي الله ته دی د جهنم راوګرځوه الله فرمایي ملایکو ته یې راویې ګرځوي دا د قرآن ماته وایي در دې بالا غټ سپارښي شته نسته اوس به موږ ته بیا سره ووایو چې موږ ته تلاوت کوو که نه کوو کوم څه زه الحمدلله د الله ډېر عظیم په زه تلاوت کوم خاص کر په روزه کې کتابونه نه ګورو بیا بس چې زاړه مې څه کتلي هغه کتاب نه ګورو بس خالص د قرآن تلاوت نو ولې کوې نو د قرآن تلاوت څه پیدا کوي قرآن تلاوت څه پیدا کوي پیدا یې دغه د الله رب العزت ستا نوم واخلي ستا د پلار نوم واخلي پلانی د پلاني زوی ما یادوي نو زه م یادوم نو زما یادېده ما خو درته ویل زما دغونه یادېدل څونه چې زه یم ستا دغونه یادېدل څونه چې ته او د الله دغونه یادېدل چې څونه الله دی صحیح ده او بیا په حقارت هم نه یادوي چې دلته یو ناست دی څه سبق وایي یا په ډېر احترام یادوي الله دې را نصیب کړي موږ ژوندي یو موږ په قبر کې نه یو چې موږ په قبر کې دا خبرې واورو د خدای دپاره قرآنونه زده کوئ قرآن زده کوئ ای سپین ږیرو خورا مست کېږي خورا ټیټې خبرې کوئ لوی شیخ الحدیث ناست دی ګایېږي نسواره ډوبۍ ورته پروت دي امردار تکدان ورته پروت دي انا مولوي صاحب خو د خدای بیچاره دی ورور یوله زره تنخوا ده د مولوي صاحب څه کیسه یې نو دی ګایېږي مه ګایه راجي صاحب مه ګایه دا شیخ القرآن ستا پر مخ ناست دی دا شیخ الحدیث تا په مخ ناست دی دا زور وزیر د قرآن ور معلوم دی ته بیا هم ګایېږي بیا راشي سر یې کپېږي مولوي صاحب د لمانځه ټیم نه اړی نو ستا د مولوي صاحب په کار څه کار دی ما ته داسې هم را معلوم دی چې یو سړی مسجد امام ته ورسپاري چې ته زموږ مولوي صاحب یې بله ورځ بل ملا پیدا کړي مولوي صاحب ته نن کښېنه نن به دی تقریر وکړي مولوي صاحب ته نن کښېنه نن به دی لمونځ راکړي ولې نو څه کیسه ده د دې خدای مثال دی که سړی چې کور ته بله زنانه راولي کور والا ته وایي ښځې ته نن دورې سه نن دا ماته سالم نه په کور والا بیا څه درته وایي ته ولې د ملا دومره مذاق کوې ولې پسخند و مسخرې ور باندې کوې یاره مولوي صاحب خالص قرآن پېژني یو الله پېژني وجرې له به راشي دا قرآن به دی ونیسي په خدای دې مې قسم په ذوالجلال دې مې قسم که تا میاشت چین تېره کړله چې داسې الله ته ونیسي چې یالله د دا پلاني عجیز صاحب د پلاني سپین ږیري د پلاني مسته د پلاني لیوني د پلاني زوروره مې خلاص کړه یا الله دی خو دې په اخلاص وایي دی خو تاجد په شپه د قرآن پاک راپورته کړي څنګه حاجي صاحب دی چې لا نه مري څنګه حاجي صاحب دی چې لا د مسجد ته نه بندېږي صحیح څه ما یې وخت کیسه درته کړې وه په جلسو کې زه ورته کوم حاجي صاحب خورا ټیټ خبرې کوئ
چې قرآن شریف په حجره کې پورته کړي مال یا الله دا قرآن په خاطر بیا مره باندې ویني بس مسجد د خدای په نامه راغلی بیا خلیال رالی ول مولوي صاحب جنازې له براسي مال درالم جنازه څنګه نه کوو په علماو کار مل لري سیده 3000 روپۍ ورکې پلار دې ځان جوړ کړی دی 3000 ورکې نو ډیر چورکې 15000 ورکې د ځان دې پلار جوړ کړی دی زما 15000 در کوم زه 4000 در کوم زه دې پلار کېږم یا مولوي صاحب دا خو نسی کېدلی دا بل خام نسی کېدلی ملایان سره ظلم مه کوئ ولاړې ډالر کم ځای ته ورسېدي وړه کم ځای ته ورسېدو برک کم ځای ته ورسېده غوړي کم ځای ته ورسېدو د مولوي صاحب تنخواه څو دغه تنخواه ده که نه ده امردار سلیان مني اخیرا سلیان چې مې راخیستې پر موږ پر کور باندې 100 روپۍ دي بس مولوي صاحب ته پټ ورکړې دا پټ دی په دې ورکوي چې خلکو ته دا تاثر ورکړي چې ما زرۍ ورکوي هغه 100 دی په ښکاره نه ورکوي شرمېږي وایي زموږ پر کور هم 100 روپۍ دي سارا لختۍ ورسئ پر کور یې 100 روپۍ ایښي دی زموږ ته ډېره لویه مقدمه ده د قیامت پورې چې بیا سره کوو دا یو د مولوي صاحب د حق چې تی ځان خلاصوي زما خیال په دغه به مې خدای جهنم لره بوځي که د ملایانو څه حال دی د غریبانو چې راسي ژاړي وایي دا پلانی حاجي صاحب نه دی و لمنځونه هم ډېر کوي تلاوت هم ډېر کوي ذکر هم ډېر کوي او تنګېده هم ډېر کوي تنګېده مه کوه تلاوت هم کم که ذکر هم کم که خدمت هم کم که تنګېده مه کوه مې ذلیله کوه بس حاجي صاحب دی ستا دا 3000 روپۍ دي زما زهر سي چې دی ما ته راکوې ولې زار نه خورم ولې خاورې نه خورم ستا زه غلام کړی یم په 3000 روپۍ باندې د علماو به دعا ما اخلي سیده بدوای بولې هر شی ما یو چاته کړی دی بیا نه دی راغلی ولاړ یو دعا ورځ ورته کوم نو د الله رسول فرمایي چې تاسو د قرآن تلاوت شروع کړئ وذکرهم الله فی من عنده د الله په دربار کې ته یادېږي د الله په دربار کې ته یادېږي سبحان الله الله اکبر الله دې موږ ته رانصیب کړي دا سپین ږیرو په دې خبرې کوم دا خو زما په مسجد کې نه است خورا سمې دا چې خپل مسجد ته ولاړ شي بیا مولوي صاحب د 10 تنګي نو زه به دې پوه کوم ملا خو نستر ته وایي پسې اخلي نو بل نه راولي نو ازما کې خدای کې سند الحمدلله ثم الحمدلله بیا الحمدلله او بیا الحمدلله وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله زد ټول ملایان د خوا وکیل یم د ټول کما منی کما نه منی کما ته څنګه کوي کما ما په بده زد د خوا وکیل یم نو بیا د ایمان میسج راځي مولوي صلی الله دی جنتی ک بیا څه ټکی لاس ول تا قسم راځي صاحب چې ناس تا دا خبري وکي ما خو نو نسوي کولای الله دی جنتی ک الحمدلله نو یقول رب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه رواه الترمذي أجاب الحديث ترتوایم د الله رسول فرمایي وای کله چې یو سړی د قرآن تلاوت کوي کله چې یو سړی د قرآن تلاوت کوي اوس یو حافظ دی یو قاری دی د قرآن ډیر تلاوت کوي یا د استاد دی د حافظانو یا عالم دی قرآن ډیر وایي نو اوس د دعا ټیم نسته د دعا ټیم نسته چې دی دعا وغواړي اوس د الله رسول څه فرمایي ترمذي حدیث دی د الله رسول فرمایي وای من شغله القرآن عن مسألتي دی په قرآن اخته دی قرآن وایي دون نه خلاصېږي د الله په دربار کې دعا وکړي چې الله پلانی پلانی کار مې راوکړم وای افضل ما اعطي السائلين وای اعطيته افضل ما اعطي السائلين د الله رسول فرمایي چې کوم سړی دعا کوي والله هغه ته الله چی شور کوي تر دې ډیر ښه او ډیر زیات الله رب العزت ودته د قرآن پر تلاوت ور کوي زه خو نه نسم فارغه چې ما دعا کړې وای ته نشوې فارغه دلته د لمانځه ټیم در باندې رالی تا خو قرآن تلاوت کوي تا ورزه به دعا وکم جمعات ودرېدی ستا دعا پاتې سوله د الله رسول فرمایي الله رب العزت به ستا تر دعا ډیر شی درکړي تا چې کومه دعا غوښته الله به تر هغه افضله بهترین او ښه او ډیر شی چې دی هغه درکړي اوس اسانه تورې دي زموږ خو دعاوې نه دي زه چې دعا وکړم و د سبا د پاره دی خبره د زه خو نه یم په خبر الله په خبر دی ته نه یې په خبر الله په خبر دی نو چې په خبر دی الله رب العزت نو ما ته خو چې دعا کوم ما ته خو دا غواړي چې خدای پلانې کار وکړي سبا یو مشکل را روان دی ما ته دعا نه ده کړې الله رب العزت می دعا ور پرېښول الله رب العزت په مشکل خبر دی الله رب العزت هغه د مابین ځواب باسي نو موږ چې د قرآن تلاوت شروع کړو څونه عجبه خبره ده یار څنګه خوندوره خبره ده د قرآن تلاوت په دا باندې شروع کړو دعا به پرېږدو
چې پرېږدو چې خدای پاک و ماته زما تر دعا ښه راکوي، ډېر راکوي، افضله راکوي او بهترینه راکوي. نو ښه خبره نه ده؟ ښه خبره نه ده؟ صحیح خبره و الله ته وسپاري. نو زما دعا خو زما یېرېږي، زما چې کوم شیان په کار دي هغه مې هېر سي، چې مې نه په کار هغه یاد کړم. سبحان الله، الله اکبر. څنګه اسانه تورې در ښیم؟ دا محمد رسول الله فرمایلی دی، دا محمد رسول الله. اوس هم یو سړی وایي یاره زه نه وم په خبر، په قبر کې وایي زه نه وم په خبر، ما ته یې واره بیا ژوند راکړه، زه به ولاړ سم، زه به دا وکړه، نسته اجازه نسته، خبرې به نه سر جوړی. وفضل کلام الله على سائر الکلام کفضل الله على خلقه. د الله رسول فرمایي د الله کلام نه دی، کلام د قرآن دا پر نورو کلامو، پر نورو کتابو داسې افضل دی، داسې غوره دی، داسې ښه دی، داسې بهتره دی لکه خود الله پر تمام مخلوق باندې. الله رب العزت څومره عظیم دی او څومره لوی دی. اوس د الله رب العزت چې کوم فضل دی هغه پر نور مخلوق باندې د الله فضیلت نه دی زیات. دا تورې چې لازم وایم غلط خبره ده. د الله څو فضیلت دی پر دې تمام مخلوق باندې؟ د کلام الله، د الله د کلام فضیلت پر نور کتابو باندې داسې دی لکه د الله فضیلت تر دې مخلوق. سبحان الله، سبحان الله. اوس چې ما ورته عقل قرآن وایي او الله رب العزت د الله رسول فرمایي کله سړی ښه قرآن وایي، ښه په اواز مې وایي، ښه اواز الله ورکړی دی لکه زموږ ښه قاریان سته. د الله رسول فرمایي الله رب العزت داسې غوږ ورته نیولی لکه یو سړی خپله مینځه لري، هغه مینځه چې د هغه غزلچي ده یا شاعره ده، غزلې وایي، او دا غزلې چې دا وایي نو د څنګه غوږ ورته نیولی لکه زموږ ته په نو زه هغه خواته ولې چې ډېر لرې ولاړم، دا زموږ ته په ساتو کې دا نه چې چا دغه ډم راوستلی یا ډمه راوستلی بیا څنګه په غور ورته ناست. زموږ حاجي صاحب خو نو بیا خیال هم نه تسبیح هم راکښه دي، پښه یې پر دا بله غزلې اورې تسبیح هم اورې، دا خو دا عادت دی. او ویډیو په ډکې دي یار. بس د لمانځه پټې نو راشي مولوي صاحب ته، مولوي صاحب جومات نه اړی، جومات نه اړی. توبه. نو د الله رسول فرمایي د څنګه غوږ ورباندې نیولی دی چې یو زنانه یې ښه اواز یې ښه هر څه څنګه غوږ ورباندې نیولی، هغه ارمانجنې غزلې او ټپې چې وایي. د الله رسول فرمایي الله پر خپل حافظ و قاري چې دی قرآن په ښه غږ وایي الله داسې غوږ ورته نیولی، الله داسې لا منزه دی، پاک دی له غوږو لکه زما او ستا. سمیع بصیر ذات دی، الله ته خوند ورکوي چې دا ته ښایسته قرآن وایه. ښه د هر حدیث نه دی عزیزان، دا زما او ستا د ژوند نتیجه ده، زما او ستا د ژوند خلاصه ده، زما او ستا د جنت خلاصه ده، زما او ستا د نجات خلاصه ده، د نجات. سبحان الله. دا خبره هم ختمه شول. اوس بله خبره درته دا بیا د بخاري او د مسلم حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي والذي، زه ته مختصر حدیث وایم چې زموږ سره کاري. د الله رسول فرمایي والذي يقرؤوه وهو يشتد عليه له اجران، یا والذي يقرأ القرآن ويتتعتع څنګه توري ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. د الله رسول فرمایي یو سړی قرآن وایي، اوس یو عالم دی، حافظ دی، قاری دی، قرآن وایي، بل چې دی هغه عام سړی دی، بس قرآن یې زده کړی دی، خو ډېر لکه یو سړی. زموږ حافظان نه دي، زموږ ملګري حافظان، زموږ دی ملګري سته چې د شب قدر په شپه په 2 رکعاتو کې پره قرآن وایي، پره قرآن. دا زما استاذ شیخ مولوي اغا صاحب رحمه الله، دغه یو بچی صحیح سلو زما ملګری دی، هغه شیخ قاسم په نامه باندې مدینه شریفه کې اوسیږي. هغه یو وخت پیغمبر اسلام د پیدایش ورځ و بیا موږ څه قرآن وایي پسې پیغمبر اسلام موږ سره کښېناستو، هغه خیر موږ حافظان نه یو، الله الله دورې موږ چای پخولی، سپاره به مو ویلی، دی راولاړ شو. څنګه سلو؟ الحمدلله قرآن مې خلاص کړ. سهار منځه بعد کښېناستې لسنیم 11 بجو له قرآن خلاص. صحیح سلو. اوس یو دغه دی. بل هغه دی چې هغه عام لکه قاریان دي، حافظان دي، قرآن ډېر په خوارۍ زده کړی، بس دلته یو سړی یوه سپاره وایي، دی یوه رکوع وایي، په دا مابینځ کې دی څه کوي؟ ویشتد
علیه له اجران دی اوس سخته د ګرانه د مخ ته څه شاته څه تورې برابره وه زور یې که زیر یې که پیش یې که یو رقم یې سره برابر کړي د الله رسول فرمایي الله 2 اجر ورکوي چې د چا قرآن زده دی هغه ته 1 اجر ورکوي چې د چا نه دی زده دی کوشش کوي ډېر دته 2 اجر دي یو د قرآن د ویلو او بل دا خوارۍ چې دی ورسره کېږي تی دا مه وایه چې زما قرآن نه دی زده تی دا مه وایست ګر سره مه وایست بس داغه به کوي قرآن را واخله الحمدلله شریف را واړوه قل هو الله شریف را واړوه یاسین شریف را واړوه تبارک الذی را واړوه سوره واقعه را واړوه بس دا وایه د الله رسول فرمایي وتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران دا ته چې هغه موږ څه پښتانه وایي ګوډ وډون پکې کېږي ګوډ او وډون پکې کېږي دلته خو ته قرآن برابر کې تورې دې په خوارۍ سره برابر کې لکه زموږ تی زنانې اکثره قرآن یې نه زده قرآن یې نه زده دغه رقم زموږ سپین ږیري هم دغه رقم دي خبرې نو دی خبرې کوي چې مولوي صاحب وایي نو زه بیا بس کوم دی ګایږي چې پښتانه جمعه کې سبق وایه قرآن شریف یا ما خو نو قرآن نه دی ویلی دی څه وایي وایي ما قرآن نه دی ویل دی نه وایي چې ما نه دی زده دا بیا بله استاذي ده دی نه وایي چې ما قرآن نه دی زده وایي ما نه دی ویلی ولې دې نه وایي نو ما ته خدای سته امامت تور راشایسته به داسې امامت کوي تا ویل نه وایي وی وایه الحمدلله خو مې زده ده الحمد ګور د سپین ږیرو قل ولا مې زده ده راسه نو الحمدلله تکشن داسې مخامخ ورته ګوره وایه الحمدلله رب العالمین موږ خو روپۍ درڅه غواړو تبلیغیانو ته وایي هغه بیا مفت ترې زده کړي او د بیا خدای ثوابونه ورکوي سیده او زما دغه درس د الله په خاطر دی شیخ سلیم الله خان مولوي صاحب وصیت موږ ته دا وایي تاسو د قرآن د حدیث درس کوئ دا هم د الله په خاطر دی کله د قرآن زده کوئ بر هغه خرچه راځي نو اوس فارغ هم نه یې کولی هم نسو تبلیغیان یې مفت ترې زده کوي تبلیغ والا دغه کمال دی نو بیا راسه الحمدلله قل ولا زده بس بیا یې وایه الحمدلله یو وار یې مه وایه 100 وار یې وایه 1000 وار یې وایه یو څوک د چا سره څوک چې ډېر پر ګران نو یو وار یې نم شخوان کوي که 100 وار نم شخوان کوي په 100 وار یې نم شخوان کوي لیلا او د مجنون کیسه چې مابین ته راواخلې مجنون ته د لیلا نوم یو واره خوند ورکوي که په 0 واره 0 واره خوند ورکوي او عجبه خبره دا ده چې موږ ته هم چې الحمدلله په 0 واره ووایي په 0 په 100 نه صحیح ده قول دی یو نن د قندهار څخه چا میسج راکړی او بیان یې اورېدلی مولوي صاحب زوم لاس پورته کوم ډاکټر دی زم لاس پورته کوم زم الحمدلله د قرآن تلاوت کوم ماشاءالله صحیح سلو تاسو د قرآن تلاوت شروع کی والله که بل شی پاته دی اختلافونه ډیر دي جنجالونه ډیر دي په دې کې وزره اختلاف نشته نه شیعه نه دیوبندی نه سلفی نه بریلوی نه مالکی مذهب والا حنبلی مذهب والا شافعی مذهب والا څوک اختلاف نه کوي چې دونه قرآن چیشته پاره وایه هېڅوک یې نه کوي نو چې نه کوي بیا ولې راسئ موږ ته قرآن شروع سبق مې ډېر دی بیخي ډېر دی بیا وروسته سبا انشاءالله مجلس ورکوو تی راسئ موږ ته قرآن شروع او بیا چې چا قرآن نه دی زده الله رب العزت 2 رقمه 2 ثوابونه درکوي پر ویلو جلا او دا ته چې دورې دورې کېږي جلا الله دې موږ ته رانصیب کړي الله دې د قرآن شفاعت نصیب کړي الله دې د قرآن ادب او احترام نصیب کړي الله رب العزت دې موږ توفیق راکړي چې موږ د قرآن هر وخت تلاوت وکړو الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې آخره خاتمه پر ایمان کې دغه یو تورې پاته شو سبا ختم نبوت والا راځي سالانه موږ چاندا ټولو د ختم نبوت هر کال ستوي په یاد ما د مسجد په منې درته وایي چې طالبان ته کالي ورکړي صحیح سلو امرتي سره پیژنو ختم نبوت خو نه ورکوي نو کوشش وکړي که سرسایه که زکات که دغه هر شی چې څه حصه پکې واخلو د ختم نبوت ډېر غټ داستان روان دی نو موږ به هم پکې شمار سو موږ به چی شو شمارل به مې چی شو خو بس هسې د دنیا خبرې دي په نه څه هم یو سړی مولانا بجلیګر صاحب فرمایي رحمه الله یو سړی رالی یو موټ غنم یې د چا وه غټه کوټه غنم پراته و کوړه غنم هغه ته یو موټ غنم ور وغورځولو زه در شریک یم په دې باندې څنګه را شریک ول په دې کې زما هم غنم شته نو د ختم نبوت په کار به موږ هم ور شریکان سو ابوبکر صدیق یې کار کړی دی خالد بن ولید یې کار کړی دی راځه تر طاوله شاه بخاري یې کار کړی دی یوسف لدانوي پر یې کار کړی دی صحیح سلو نو ما او تا به پکې شامل سو الله دې پکې شامل کړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د پیغمبر اسلام مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور مشته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد